اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه وعلى صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت یو شپیتمه برخه. په تیره برخه کې مو د خندق د غزا بیان تر دې ځای پورې کړی و چې پر خندق او مسلمانانو د کفارو محاصره ډیره ټینګه او شدیده شوه. کفار د هر طرفه کوشش کوي چې تر خندق ور واوړي. د خندق د محاصرې په ورځو کې یو ورځ کفارو عزم وکوي ول په هر قیامت سره چې وی باید تر خندق ور واوړو یا لار پکښې جوړه کړو. نو فیصله وکړه چې د هر طرفه به پر ټول خندق شدید حملې کوو. دغه فیصلې سره سم کفارو د خندق پر هر ځای باندې حملې شروع کړي او دلته مسلمانانو د سپرو یو ټولۍ جوړه کړه چې د خندق پر هر ځای زور ورسي او کفار غواړي چې هلته ور واوړي. دغه ټولۍ هغه ځای ته ځان رسوي او کفار منع کوي. دغه ټولۍ مشرتوب په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم پر غاړه و چې څو نفره اصحاب کرام ورسره ول او د خندق د یو سره تر بل سره پرې په تګ راتګ باندې پیرې کولې. هر چیرې چې کفارو د اوښتلو دپاره به زور وکوي هغه ځای ته به په چابکي سره ځانونه رسول او کفار به په غشو باندې ویشتل. د کفارو دغه شدید حملې د ماپښین د لمانځه څخه شروع شوې د ماښام تر لمانځه پورې دوام پیدا کوي. کفار کوشش کوي چې په هر قیمت سرچوي د اوښتلو دپاره باید لار جوړه کړي، خو مسلمانان یې په همت سره مخه نیسي او نه پرېږدي. دغه حملې پرله پسې وې، حملې نه وې بلکې یو ځایي هجوم و او د کفارو دغه هجوم پس له لمر لوېدلو څخه په ناکامي سره پای ته ورسېدی. یو څوک یو یا 2 کیلومتره ځغلي او ستړی کیږي، مګر زموږ پیشوا رسول صلی الله علیه وسلم د ماپښین څخه تر ماښامه پورې په پرله پسې ځغستا سره د مشرک او د کفارو چې کوم دښمنان دوی ول د هغو دفاع کول. کله چې پس له ماښامه هجوم آرام سو او کفار نه سوای کولی چې تر خندق ور واوړي، نو د دغې شدید دفاع په وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ځینې لمنځونه قضا سول چې متفق علیه حدیث شریف دی چې جابر رضی الله عنه وایي چې د خندق په ورځ باندې عمر بن خطاب رضی الله عنه رالی او د قریشو کفارو ته بد ویل او ویل یا رسول الله ما د مازدیګر لمونځ د ډیر مصروفیت او مشغولتیا په سبب د لمر لوېدو سره وکړ. مګر رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل والله ما د مازدیګر لمونځ تر اوسه هم نه دی کړی. دا څومره مشغولتیا ده، لمونځ فقط 15 یا 10 دقیقې غواړي. مګر رسول صلی الله علیه وسلم دغه لږ وخت او فرصت هم نه درلودی چې دغه فرضي لمونځ پکې ادا کړي. نو دغه حالت څخه د کفارو د هجوم او د حملو اندازه معلومیږي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم په موجودو اصحاب کرامو کې غږ وکړ چې ستاسو څخه چا تر اوسه د مازدیګر لمونځ نه دی کړی. نو ډیر نفر پیدا شول چې تر دغه وخته د مازدیګر لمونځ نه و ادا کړی. اوس ماښام نو د مازدیګر لمونځ د ډیر مشغولتیا په سبب قضا شوی و. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه نفر سره یو ځای کړل، پس له اودس تازه کولو یې اول د مازدیګر لمونځ په جماعت سره ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي چې د قضایي لمونځو د ادا کولو طریقه هم داسې ده که د یو چا څخه لمونځ قضا شو نو به تر هغه وروستني یا وختي لمانځه د مخه اول قضا شوی لمونځ راګرځي او بیا به وختي لمونځ ادا کوي، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره اول د مازدیګر لمونځ ادا کوي او بیا د ماښام لمونځ ادا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه لمانځه په قضا کېدلو باندې ډېر خواشینی و تر داسې اندازې چې مشرکانو ته یې اشاره وکوله او تاسو ته معلومه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم تر ډېره وخته پورې اشاره نه کوله، مګر په دغه ورځ یې د لمانځه د قضا کېدلو په سبب مشرکانو ته اشاره وکوله. امام بخاري رحمه الله د حضرت علي رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وویل الله دې د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اور ورډک کړي چې موږ یې تر لمر لوېدلو پورې د مازدیګر د لمانځه څخه مشغوله کړو. امام شافعي او امام احمد رحمهم الله په خپل مسند کې راوړي دي چې مشرکانو په خپل حملو سره رسول صلی الله علیه وسلم د ماپښین مازدیګر ماښام ماخستن د لمانځو څخه مشغوله کړي او بیا ټول لمونځونه په یو ځای باندې ادا کړل. خو امام نووي رحمه الله د دغه احادیثو د تطبیق دپاره وایي چې د خندق محاصره د یوې ورځې کار نه و بلکې څو ورځې دا محاصره وه. په ځینو ورځو کې یو لمونځ قضا شوی دی او په ځینو ورځو
ورځو کې څو لمونځونه قضا شوي دي او د دغه ځای څخه موږ ته دا معلومیږي چې د مشرکانو دغه کوشش چې د خندق ورواوړي او د مسلمانانو دغه پرلپسې پیرې او د مشرکانو منع کول دا څو ورځې شوي دي مګر دا چې د دوو لښکرو په مابینځ کې خندق حائل او جلا کوونکی و نو مخ په مخ او خونړۍ جګړه نه ده پیښه شوې فقط یو د بل په غشو سره وشتل کول او د دغه غشو وشتلو په دوران کې د دواړو طرفو څخه د ګوتو په شمیر باندې څو نفر ووژل شول چې د هغو نفرو شمیر د مسلمانانو څخه 7 نفره ول او 10 نفره د مشرکانو څخه ول چې د مشرکانو په جمله کې هغه 2 نفره په تور وژل شوي رسول صلی الله علیه وسلم ولیدل چې محاصره ډیره شدیده ده او په پرلپسې ډول سره روانه ده نو یې داسې اراده وکوله چې دغه د کفارو ډلې سره ماتې او متفرقې کړي د دې مقصد لپاره د غطفان مشرانو ته چې عینه بن حسن او حارث بن عوف نفر ورولېږي تاسو ته معلومه ده چې یوازې غطفان د کفارو په لشکر کې 4000 نفر لري یعنی تقریبا د کفارو نیم لشکر د غطفان څخه جوړ دی نو کچيري هغه بیرته ولاړ شي لکه د کفارو نیم لشکر چې ولاړ او په کفارو کې بې اتفاقی جوړیږي نو دغه د غطفان او مشرانو ته رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه سړی ورلې او ورته ویل رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې ستاسو سره وویني هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره لیدل او ملاقات قبول کړ اوس نو عینه بن حسن د نور 4 نفر مشرانو سره د مسلمانانو ځای ته راغلی او د نور کفارو په پټه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړ رسول صلی الله علیه وسلم د دې سره د بیرته تللو په اړه کې خبري وکوي چې تاسو ولاړ شئ او موږ او قریش سره پریږدو دوی وویل شدي موږ به بیرته ولاړ شو خو ته د دې رجوع په مقابل کې موږ ته چی شراکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل د مدینه منورې د میوه څلورمه حصہ ودرکړه هغه ولیا د یو کال لپاره به ټول میوه راکوي یو کال به د مدینه منورې حاصلات زموږ وي نو موږ بیرته ځو د غطفان مشران پوهېدل چې دلته زموږ اوسېدل فایده نه لري مسلمانان په خندق ساتل شوي دي او موږ خو اصلا د غنیمتو لپاره راغلي نو که دغه غنیمتونه مفت او بې له جنګ په لاس راشي دا خو ډېر ښه کار دی خو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د یو کال د میوه 3مه حصه ودرکو او تاسې ولاړ شئ خدای بحث سر شروع چې اخر کې دې نتیجې ته ورسېدل چې د مدینه شریفې د یو کال نیمه میوه به دوی ته ورکوي او دوی بزي د احزاب څخه جلا کیږي رسول صلی الله علیه وسلم او د عینه پر دې خبر اتفاق وشو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل دغه اتفاق صحیح دی په دې شرط چې انصار قبول کړي ځکه میوه د انصارو د باغو دي او د هغو ملک که د انصارو نه وخښه به اتفاق نشته او رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله تعالی عنهما راوغوښتل چې دغه 2 نفره د انصارو مشران بیا رسول صلی الله علیه وسلم د عینه په حضور دوی تحال ووایي او یې فرمایل د دې لپاره چې دا د کفارو ډلې او احزاب سره وپاشم نو می د غطفان د مشرانو سره موافقه وکړه چې د مدینه شریفې د یو کال نیمه میوه به دوی ته ورکوو او په دې سره به دوی د احزاب پرېږدي او خپل وطن ته وځي انصار وویل یا رسول الله که دغه فیصله په وحی سره وي او د الله جل جلاله د طرفه څخه دا امر سوی نو پر سر او سترګو مقبول دي رسول صلی الله علیه وسلم وویل ولیا وحی نه دي بیا انصار وویل یا رسول الله په دې کار کې کستا میل او رغبت وي نو موږ هم تیار رسول صلی الله علیه وسلم ولیا بلکې دا جنگ او حیله ده زه دا کار کوم خو په خوښ نه یم انصار وویل یا رسول الله که دغه فیصله د وحی په واسطه سره وای موږ په سر او په سترګو منل او کستا میل او غشتنه وای نو بیا هم موږ فرازي او اوس چې دا د جنگ او د حیلې موضوع ده نو یا رسول الله په ولا دغه کسان چې دغه تفان شي هغه ناس یو خبري اوري نو وای ولا موږ او دغه قوم پر شرک او د بوتانو د عبادت په مکوي خو دوی دا تمنه درلوده چې د مدینه شریفې یو دانه خرما وخوري بیل مهمانی یا پرګولو اوس چې الله جل جلاله موږ په اسلام مکرم کو او په تاسو سره معزز کو اوس دوی تزموږ مالونه ورکو په ولا بل شی به ورنکو بیل تورو حالت توري به ورکو رسول صلی الله علیه وسلم دا د دوی رائے خوښه او وی فرمایل کله چې ما ولیدل چې ټول عرب تاسو د ویل اندې څخه ولې نو دا داس یو کارو چې ما ستاسو لپاره کوي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د عینه پر طرف مخ ورواړوي او ورته ویل یا عینه تا واوریدل اتفاق نشته عینه په تعجب کې دا عجب قوم دي دا خلک محاصره دي او د هر طرف پر دوی تکالیف دي او دا د دوی جواب دي نو پوسو چې دا قوم په اساني سره نه تسلیمېږي
اوس چې د غطفان سره صلح او اتفاق نه وسو نو عینه بیرته د کفارو لشکر ته ولاړ او د هغو سره پاتې شو. د کفارو د طرف څخه محاصره نور هم دوام لري او مسلمانان هم همیشه د خندق څخه دفاع کوي. د دفاع څخه مقصد دا دی چې اصحاب کرام د خندق پر یو طرف دي، د خندق د یو سره تر بل سره پر تګ او راتګ کوي او هر کله چې کفار د دې لپاره کوشش وکوي چې تر خندق ورواړي مسلمانان یې نه پرېږدي، په غشي ویلي، په ډبرو یې ویلي. پیرا او غزمه به همیشه او په پرلپسې و. د بلې خوا لوږه او غریبي و. که څوک به ډیر ستړی سو دا به ولاړی، څه راحت او آرام به وکړي او نور نفر به دغه پر ځای باندې ودرېدل او دفاع به کول. موږ او تاسې به دغه حال پر خپل ځان فرض کو. مثلا موږ 300 نفره د ولې پر یو طرف باندې او د ولې پر هغه بل طرف باندې زموږ دشمنان چې 1000 نفر وي دا راته ولاړ او کوشش کوي چې تر ولې راوړي او موږ مړ کی، خو موږ یې و اوښتلو ته نه پرېږدو څو ډیر ستړي سو. نو څونه به وزغلو او تر کومه وخته په دفاع به وکړو. تاسې د مسلمانانو خاصتا د رسول صلی الله علیه وسلم دغه سخت حال او تریخ ژوند لږ وسنجوي او بیا دغه کار یوه ورځ هم نه بلکې تر یوې میاشتې زیات دا محاصرې دوام وکړ. مشرکان اوس په فکر کې دي چې څنګه تر د خندق ورتېر شي. کفارو ته بیله دي چې یو د دغه دوه کارو څخه وکړي، بله لار نه وه پاته. هغه دوه کارونه دا وو چې یا به د بني قریظه یهود د دوی سره مرسته کوي، د هغو د لارې به مشرکان مدینې منورې ته داخلېږي، یا به داسې لار پیدا کوي چې تر خندق ورواړي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره ټول 3000 نفر ملګري دي. البته دغه شمیر چې دی دا د محاصرې په اول او په شروع کې وو او د قریش سره 10,000 نفر لشکر ورسره دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې ټول نفر به د شمال طرف ته یاست چې هلته خندق دی او څوک به بلې خوا ته نه ځي او دلته به انتظار کوي چې یو محکمه پیره به کوي چې مشرکان دې خوا ته راواړوي. او بلې خواته دوی نسی کللی، ځکه که داسې وي چې ځینې مسلمانان دلته په شمالي طرف کې وي او نور بیا په بل طرف باندې وي، بیا امکان لري چې پر یوه نقطه باندې مشرکان ډېر زور وکړي او تر هغه راتېر شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسې ټول د خندق ساتنه کوئ او د کفارو د راوښتلو مخه نیسئ. هلته ابو سفیان فکر وی چې څه باید وکړي، خو د ځان دپاره یې اسانه لار دا وبلله چې د بني قریظه یهود مرسته ورسره وکړي. که دغه یهود کومک ورسره وکړي او لار ورکړي د ابو سفیان مشکل حل شو. ابو سفیان په دغه باره کې فکر کوي چې یهود راضي کړي چې د دوی ملګري سي او لار ورکړي. هلته بیا رسول صلی الله علیه وسلم همیشه یهودو ته نفر ولېږي او ورته وایي چې څنګه معاهد کړی دی نو پر خپل عهد باندې ټینګ ودرېږي او خپل طرف په ساتي. او په عین حال کې رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو حرکتونه هم تر نظر لاندې نیولي دي چې کم فرق او تغییر خو به نه کې راغلی. لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو ضعیفه کسان لکه ښځې، ماشومان او سپین ږیري دا ټول سره راټول کړي ول او د مدینې منورې په داخل کې د هغو د حفاظت لپاره په یو قلعه کې سره یوځای کړي ول. ځکه که په پاشلو او په متفرقو کورو کې وي نو دا امکان شته چې څوک دې حمله پر وکړي، خاصتا چې نارینه هم هلته د خندق په ساتنه مشغوله دي. نو د مسلمانانو کمې ښځې او ماشومان دا ټول په یو قلعه کې ساتل شوي ول. نارینه څوک نه ورسره بې له هغه سپین ږیرو ضعیفو خلکو څخه چې جنګ بې نه سوای کولی او نه د خندق ساتنه کولی سوای. چې په دغو ضعیفو خلکو کې یو حسان ابن ثابت هم هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حضور شاعر، په دې وخت کې عمر تر 80 کلو زیات او ډیر و. هلته ابو سفیان دا فکر کوي چې د مدینې منورې د یهودو سره د خبرې کولو لپاره ښه لار دا ده چې هغه یهود خبرې ورسره وکړي چې د ابو سفیان په ملګري باندې راغلي دي. مقصد یې هغه د بني نضیر یهود ول چې د مدینې منورې څخه لږ موده مخکې دوی ایستل سوي ول او اوس د ابو سفیان سره په دغه لښکر کې هغه یهود ملګري هم دي او دغه احزاب هم دغه بني نضیر یهودو سره راټول کړي دي. نو ابو سفیان د بني نضیر د یهودو مشر او رئیس حیي ابن اخطب چې اوس د خیبر د یهودو مشر او رئیس هم دی.
او د مشرکانو سره په لشکر کې ملګری دي. د دې لپاره د انتخاب کوي چې د بولاړ شي او د بني قریظه د يهودو سره به خبري وکړي او هغه په دې راضي کې چې د مشرکانو لشکر ته لار ورکړي چې مدینه منورې ته داخل شي. حیي ابن اخطب د بني نضیر د يهودو لوی مجرم لکه هغه شامار چې په خپل غار کې پر لاوړي او په دې انتظار وي چې خپل زهر به د مسلمانانو په بدنو کې څو وخت په ډیر شوق سره توکل. د بني قریظه د يهودو د کورو پر طرف ورهیسو څو د کعب ابن اسد القرظي چې د بني قریظه د يهودو مشر او رئیس د هغه وکالت ورسېد. کعب ابن اسد يهودي هغه څوک دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو سره داسې عهد او امضا کړی ده کچيري د صلی الله علیه وسلم د یو چا سره جنگ د بني قریظه يهود به د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو مرسته او کومک کوي. چې د دې معاهدي حالات مخکې په تفصیل بیان شوي دي. اوس نو حیي ابن اخطب د کعب ابن اسد د قلا دروازه وروټکول. کعب پوسو چې دغه دروازه ټکونکی حیي ابن اخطب ول دروازه مو خلاصول زه خبرې نه ورسره کوم. حیي ناری وای زه ستاسو څخه شی نه غواړم فقط د ازما خبرې واورئ. کعب وای نه غواړم چې خبرې دی واورئ. حیي ابن اخطب بیا هم ناری وروي. کعب ابن اسد د په مقصد پوهیږي چې لار غواړي مګر کعب دغه غدر او خیانت او د هغه د نتیجې څخه بیریږي. حیي ابن اخطب ورته ټینګ دی چې ته زما خبرې واورئ او خبرې را سره وکړه بیا چې ستا خوښه بیا کار وکړه. کعب وایي نه ستا خبرې اورم نه زه خبرې در سره کوم بیریږم چې زما اخر او نتیجه به هم داسې لکه ستا چې د مدینې منورې څخه به وایستل سم. اوس به د دغو يهودو د رواج او د اصطلاح څه حال درته بیان شي. هغه دا چې دغه يهود لکه عرب په فصیحه ژبه سره او په فصیحه عربي سره خبرې کولې. د عربو لباس یې اغوستی ځکه دوی په مدینه منوره کې په 100 کلونه تیر کړي وو. ژبه یې عربي وه که څه هم سوریاني یې زده وه خو په عربي باندې خبرې کولې. د عربو پر قسم اشعار ویل رسم او رواج د عربو او د ځان دپاره هغه صفت او مدائح خوشولې چې عربو د خپل ځانو د لپاره ویل او پیغور او ناوړه خبرو د هغه سره ډیر بد وړل او هغه پر ځان باندې نزغمل. نو حیي ابن اخطب د پیغور په قسم ورته وویل ولدا چې ته زما سره خبرې نه کوي د هغه سبب دا دی چې ته بخیل یې ته بیریږې چې زه به ستا هغه خواړه درته وخورم چې تا د ځان دپاره ایښي. دغه پیغور پر کعب باندې تاثیر وکړ ځکه دوی هم لکه عرب پیغور او د بخیل نوم یې هیڅ وخت نه قبلول. ولرای ولی بیا به عرب وایي چې زه بخیل یم. نو حیي قلا ته ورننوتی او ویې ویل چې زه غواړم چې د بني قریظه د نور مشرانو سره هم خبرې وکړم. خیر هغه نور مشران هم راټول شول که څوم کعب دغه اجتماع نه غوښتله او نه خوښه مګر د مجبوریت په سبب یې دا کار وکړ. حیي ابن اخطب د بني قریظه د مشرانو سره کښېناستی او ویې ویل یا کعب ما عزت او شرف درته راوړی دی. د قریشو مشران او سرداران مې درته راوستلي دي. غطفان او د هغو سرداران مې درته راوستلي دي. بنو سلیم او د هغو رئیسان مې درته راوستلي دي. دغه د عربو نورې قبیلې یوه وریادوي او وایي چې 10,000 فوج او لښکر مې درته راوستلی دي. دا ټول زما سره عهدونه او وعدې لري چې تر هغو به نه دي چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغو ملګري مړه نه کړي. محمد صلی الله علیه وسلم تا ته څه فایده در رسولې دغو قبیلو ته وګورئ. او کعب ابن اسد ورته وویل والله تا ما ته ابدي ذلت راوستلی دي. داسې اوریځې دې راوستلي دي چې اوبه یې توی سوي دي په هغو کې تالنده او برېښنا ستا خو اوبه نه لري. ویح که یا حیي افسوس دی ای حیي ما او دغه زما خان سره پرېږده ما د محمد صلی الله علیه وسلم سره بې د صدق او د وفا بل شی نه دی لیدلی. مګر حیي نور هم کعب د شپېشتو پر شاخ باندې خېژي تر څو چې په الله سره دا عهد او وعده ورسره وکول چې که قریش او غطفان ولاړل او محمد صلی الله علیه وسلم باندې څه نه وکول نو زما دې په الله سره قسم وي چې زه به ستا سره د دې په دې قلا کې پاتې کېږم او هر څه چې تا ته پېښېدل هغه به ماته پېښ شي. خو اوس دغه موقع د لاسه مو پس له دې ټولو خبرو
په پرلپسې د خبرو باندې چې د دې دوه په مابین کې وشوې څو کعب هم موافقه ورسره وکړه. هغه عهد او وعده چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د بني قریظه د یهودو په مابین کې و هغه یې ماته کړه. دغه عهد او وعده پر یو ورقه لیکل شوی و. یهود ور ولاړ شول او هغه کاغذ یې څیرې کړ او اوس یې دا اراده وکړه چې په عملي ډول سره هغه کار وکړي چې هغه وعده او عهد هغه د منځه وړي، چې په دې ډول سره د بني قریظه یهود هم د مسلمانانو پر ضد د مشرکانو ملګري شول. لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم مخکې درته ویل شوي چې استخبارات یې درلودل او د حالاتو خبر به ورته رسېدی، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته معلومه شوه چې یهود غیر طبیعي حرکتونه کوي، ځانونه جنگ ته تیاروي. رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله عنهما چې دغه دوه د انصار مشران ول او عبد الله بن رواحه او خوات ابن حبیر دغه یهود تور ولېږه ولړ ته وګوري دغه خبر چې دغه قوم په باره کې ماته رسېدلې دي دا صحیح دی کیا که پوس واس چې یهود پر خپل عهد ولاړ دي نو دغه خبر په ښکارا سره ووت او ټول مسلمانان په خبر کې چې خلک ثابته پاتې یعنی دغه 3000 نفر چې اوس د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګري دي دا مطمئن سي او کې وعده ماته کړې و نو ژغ ملري صرف ماته یو اشاره وکړي زه پوهیږم. کله چې دغه دوه نفر د انصار مشران د هغه دوه نور نفر په ملګرتیا د بني قریظه یهود ته ورل د هغه څخه د خبرو غوښتنه وکړه غواړي چې خبري ورسره وکړي، خو د بني قریظه مشران د خبرو پر ځای پوچ او بد ورته وایي. مسلمانانو ورته وایي چې هغه عهد چې ستاسو او د رسول صلی الله علیه وسلم په مابین کې واغسوس. یهود وویل رسول څوک دی؟ زموږ او د محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې نه عهد ته نه عهد. فشکاره سي ویل چې موږ د عهد او وعده ماته کړې. سعد بن عباده او د دوی ته په بدویلو شروع وکړ، مګر سعد بن معاذ منع کوي او لیا سعد هغه شی چې زموږ او د دوی په مابین کې دی هغه تشکنځلو ډیر بد دی او ډیر لوی دی. زموږ او د دوی په مابین کې فقط د خلی خبرې نه دي بلکې تر دغه لوړ کارونه دي. نو د انصارو ډله بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته رااله. کله چې هلته ورسېدل رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې څه خبرو؟ دوی وویل یا رسول الله عضل او قاره، فقط دا یو اشاره و چې یهودو غدر وکړ. که ستاسې په یاد وي موږ مخکې د دغه دوو قبیلو قصه د ماء الرجیع په نامه سره بیان کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم 10 نفر یا په بل روایت کې 6 نفر اصحاب کرام په غدر سره او په خیانت سره شهیدان کړي چې هغه عاصم او خبیب رضی الله عنهما هم پکښې وو. سره د دې چې جوار هم وکړي او خیانت یې وسره. نو کله چې دی العوض العقره یعنی غدر یا رسول نو دا معلومه خبره چې دغه اوسنۍ حال د مسلمانانو لپاره د يهودو خیانت دا یو ډیر لوی خطر دی، ځکه د دوی په خیانت سره د جنوب شرق لار پر مسلمانانو خلاص شو او د کفارو لشکر ته لار ورېلا شو. خندق او د هغه کندل ټول به پیدا شو، مګر رسول صلی الله علیه وسلم په لوړ اواز سره وویل الله اکبر، د کامیابی زیری درکوم. تاسې د رسول صلی الله علیه وسلم دغه جواب ته متوجه سي هیڅ څوک داسې نه کوي. هلته د غدر او د خیانت خبر رالی، دلته رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي، د نصر او د کامیابی زیری وکړي، خو په حقیقت کې دا د الله د وعدې تصدیق و. خیر نور مسلمانان نسول پوه چې یهود خیانت کړی دي، بلکې په دغه تکبیر سره د هغو دا ګمان شو چې یهود اوس هم پر خپل عهد ولاړ دي، مګر د یهودو د خیانت خبر بیا هم پټ پټ نشریدی چې پر قرار مسلمانانو خبر سره نشر شو یو د بل او ټول خبر سول چې د بني قریظه یهودو او عهد مات کړی دي او د جنوب شرق لار را باندې خلاص شو. خطر اوس ډیر لوی شو او د دوه طرفو څخه شو، یو د شمال د طرفه چې هلته د مشرکانو 10,000 لشکر پروت او په هر لحظه کې د امکان ستاسو تر خندق دی راوړي، او بل د جنوب د طرفه چې د بني قریظه د یهودو د حمله امکان دی خواسته. د شمال طرف ته خو بیا هم خندق ستا، مګر د جنوب شرق طرف ته هیڅ ساتنه نشته چې دا نو د خندق په فضا کې د مسلمانانو لپاره تر ټولو حالات ډیر سخت او ډیر مشکل حالت وو، خاصه چې د مسلمانانو ښځې او ماشومان هم د خائنو يهودو په طرف کې او دوی ته نږدې ول او بیل حفاظت او ساتنې په یو کلا کې ول. د مسلمانانو حالت داسې شو لکه چې الله جل جلاله په سورۃ احزاب 10 او 11 نمبر آیات کې فرمایي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. کله چې د ډیرې بیرې څخه سترګې رډې او شخې پاتې شوې او زړونه تر ستوني او حلقه پورې ورسېدل او تاسې پر الله باندې راز راز ګمانونه وکول. سترګې خو د دهشت او د بیرې او د حیرت څخه رډې پاتې وي او زړونه چڼغړکو ته دا رقم را رسېدل چې په دونه زور او په شدت سره زړونه غورځېدل لکه د ستوني د لارې څخه چې د باندې راوځي او قسم قسم ګمانونه وسول چې واقعا مسلمانانو به د ځان سره ویل دا یو بل ډېر سخت امتحان را باندې رالی، الله دې خیره ته پیش کړي. خو ناقص الایمان کسانو به ویل د دغه حالت څخه زموږ ژوندي وتل ډېر مشکل او سخت کار دی. د منافقانو حال نو مه غواړئ چې هغو به څه ویل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. په دغه وخت کې مؤمنان امتحان کړل شول او په سخت رژدېدلو سره ورژدول شول. په دغه کیفیت سره منافقان او مؤمنان سره جلا شول. د منافقانو څخه د نفاق خبرې کېدلې، حتی ځینو منافقانو به ویل محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیصر او د کسرا په خزانو وعدې راکوي او نن ورځ زموږ څخه یو څوک دا قدرت نه لري چې هغه دې په اطمینان سره د خپل حاجت لپاره تر یو ځایه پرې ولاړ شي. او دوی به د رسول صلی الله علیه وسلم څخه اجازه غوښته چې موږ ته اجازه راکړه چې موږ ولاړ شو خپلو کورو ته، ځکه زموږ کورونه هلته یهودو ته نږدې دي، موږ پر بیریږو چې یهود حمله پر ونه کړي. دلته په دغه مشکل حالت کې چې د یوه طرفه مشرکان او د بله طرفه د بني قریظه یهودو خیانت کړی دی، منافقانو په تیښته شروع وکړل، کرار کرار خپلو کورو ته ځي، هر یو پر خپل اهل او پر اولاد بیریږي. رسول صلی الله علیه وسلم یې تقریبا یوازې پرېښود. حتی واقعا مسلمانان هم ډېر نفر د یهودو د خیانت په اورېدلو سره وبېرېدل او ډېر صادق مسلمانان د منافقانو د دغه تیښتې تر تاثیر لاندې شول او دوی هم حتی په هغه بنو سلمه کې چې واقعي مسلمانان ول د تیښتې اراده پیدا شوه. دغه د بنو قریظه د یهودو د حد ماتېدلو په سبب د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هغه 3000 نفر څخه اوس 300 نفر پاتې دي. تاسې دغه خلل او تاوان ته وګورئ چې د بني قریظه د یهودو د خیانت په سبب مسلمانانو ولښکر ته پېښ شو. د هغه 3000 نفرو څخه چې خندق یې ساتي او پیروي کول اوس 300 نفر پاتې شو او نور ټول خپل کورو ته ولاړ او غواړي چې کورونه وساتي. الته په يهودو کې دا فکر پیدا شو چې راځي یو ښه اقدام وکړو چې یو کار وکړو او مسلمانانو د پاره یو غټ ضرر وي او زموږ د پاره لوی تاوان. نو ښه کار به دا وي چې اول دا کار وکړو چې د مسلمانانو ښځې او ماشومان د دې په یو کلا کې زموږ په طرف کې محفوظ دي